بازم خوش آمدید دوستای عزیز. در بخش برنامه قسمی که در اوایل برنامه هم هیجان یادآوری کرد، صدراعظم حقپال با ما هست. در از زبان مادری صحبت‌های خود داشتیم. اینا فعال جوان هستند و نهاد هم دارن در این راستا، کارهای زیاد کردن. بیشتر از خودشان میپرسیم چقدر کار کردن بر مردمی که واقعا مشکل دارند و زبان مادریشان یک چیز از مکاتب به لسان دیگی تدریس میکنه، یعنی دری تدریس داره. چقدر مشکلاتشان حل شده و چقدر میتونن راحت در اجتماع و جامعه باشن. سلام بر شما، صبحتان بخیر و خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام، هیله کوم ستاسو هم سهار په خیر. ستاسو هم د مشران تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. سلامت باشئ. ډېره زیاته مننه حقپال صاحب. په لومړیو کې پر دې وژغورلو چې پرون د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دغه ورځ په بېلابېلو ځایونو کې ولمانځل شوه. د ژبژغورنې غورځنګ هم دغه ورځ ولمانځله. د تېر کلونو په پرتله باندې دغه ورځ لمانځغونډه څه ډول وه؟ د تیر کلونو په پرتله البته چې سږ کال تېره ورځ ماشاءالله ډېره غټه او پرتمینه غونډه وه چې په دې کې زیاتره وکیلانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او د لیکوالانو، شاعرانو ګډون پکښې کړی و. ماشاءالله ډېره یو پرتمینه او ډېره غټه غونډه وه. بسیار خوب، بسیار خوب. آقای حقپال صاحب، وقتی که دیروز تجلیل کردین، این سال اول بود که از طرف نهاد شما این روز تجلیل شد یا سالهای گذشته هم داشتین؟ نه، د دې نه مخکې ما هم چې تقریبا د 3-4 کاله نه مخکې دغه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ او د پښتو ژبې ورځ او داسې نورې ورځې چې دي موږ لمانځو ماشاءالله. دغه ورځو د لمانځلو هدف څه دی؟ په کوم هدف باندې لمانځي؟ د دې لپاره چې دغه د مورنۍ ژبه چې دی یو خو د مورنۍ ژبو په قدر باندې زموږ او ستاسې د وطن او بیروني وګړي وپوهېږي، او بل چې دی مشکلاتونه زیات د دې دا وه چې ځینې ماشومان چې هغوی به اول کال و د تدریس په مکتب کې به یې داخله واخیستله، نو د مثال په توګه که درته ووایم یو پښتو زبان چې اوسي او هغه بیا په دري ژبه ورته درسونه ورکوي او یا په انګلیسي باندې ورته ډېر مشکل به و. هغوی د هغه درس نه هدف نه شو اخیستلی، زده کړې یې نه شوې کولی، خسته کېدل د دې مکتب د ویلو نه. زیاتره وخت داسې ما خپله ماشومان لیدل وو چې هغوی به مکتب ته د تللو نه انکار وکړه، ځکه چې ویل یې چې زه هلته لاړ شم څه زده کولی نه شم، او هلته چې دا استاد موږ وهي او ټکوي مو. نو بیا موږ وویل چې د دې لپاره چې تر څو د دولت هم ورته توجه وسي او خلک هم د خپل مورنۍ ژبو په قدر باندې پوه شي، ځکه چې د مورنۍ ژبه یوازې د هرې ژبې چې وي دا ژبه یوازې د افهام و تفهیم وسیله نه ده، بلکې دا چې دی د یو قوم پیژندګلوي کوي. که د مثال په توګه درته ووایم که دوه پښتانه په خپل منځ کې مجلس کوي او موږ او تاسې راسو، نو د دې پر ځای چې پوښتنه ورنه وکړو چې ستاسو قوم چیرته دی، موږ او تاسو ته دا څرګندېږي چې دا پښتانه دي. او که یو دري زبان او پښتون ورور ولاړ مجلس کې ترمنځ هم او تاسو توپیر کولی شو چې کوم پکې دري زبان دی او کوم پکې پښتو زبان دی. دقیقاً دغه ستونزې څومره حل شوي دي؟ مخکې مې یاد وکړل چې مکتبونو کې ډېری کسان دي چې خپل په مورنۍ ژبه باندې تدریس نه ورته کېږي، که دري زبانه دي هم هغوی ته زیاتره دي چې پښتو کتابونه دي، ځینې مکتبونه چې پښتو کتابونه، خو پښتو مکتبونه ډېر کم دي. په دې برخه کې تاسو څومره مبارزه کړې ده، څومره هڅه کړې ده چې هر چا ته خپل په ژبه باندې تدریس وشي؟ یعنې مثلا یوازې پښتو نه، موږ په شیعي هم لرو، نورې ژبې هم لرو چې هغوی کتابونه کم دي یا هم په مکتبونو کې ورته د تدریس زمینه نه ده برابره. بالکل زموږ چې دی ماشاءالله تر ډېره حده پورې د 4-5 کلونو مخکې په پرتله البته اوس ماشاءالله ډېر پښتو ژبې لپاره کار شوی دی. مخکې په زیاتره ادارو کې چې دی پښتو مکتوبونه نه وه، نه چې دی غوښتنلیکونه پکښې وه، او نه په داسې زیات شخصي کورسونه وه چې په هغوی کې پښتو ژبې ورته درس ورکول شوی وی. البته ماشاءالله اوس په زیاتره پوهنتونونو کې، زیاتره مکتبونو کې، زیاتره ښوونځیو کې پښتو ژبه باندې تدریس ورته ورکول کېږي. البته پرون موږ د ژبژغورنې ملي غورځنګ د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ چې وه، هلته مو یو بیراوي زبان ورور او یو بلوچ قوم په نمایندګۍ 2 کسان رابللي وو هملته. د هغوی سره هم په دې اړه وغږېدلو چې ستاسو څه مشکلاتونه دي، او هغوی هم د همدې نه سر ټکوه چې دلته همداسې په شعرونه وو، هغوی د همدې نه سر ټکوه چې زموږ ماشومان کله چې مکتبونو ته موږ ولېږو نو هغوی ته د کوم درس چې ورکول کېږي هغوی ورنه هېڅ هدف نه وي اخیستی. کله چې دوی و کور ته راسي نو موږ یې خپله کښېنوو او بیا پوښتنه یې ترې نه کوو چې تاسو ته چې نن درس درکړ تاسو د دې درس نه څه هدف واخیسته، سر مو خلاص شو که نه؟ نو وایي ماشومان مو زیات چې دی د دې نه په تنګ راغلي، خسته دي، مکتب ته نه ځي. بیا هغوی ویل چې موږ خپله په کور کې ورسره کښېنو، دوی ته دغه په خپله مورنۍ ژبه بلوچي ژبه
او براوي ژبه باندې ورته دغه دري کتابونه ورته ژباړو تر څو دا زموږ د ماشومانو سر په خلاص شي. نو هغوی هم دا هیله درلوده چې دولت باید زموږ د بلوچه او براوي ژبه پشهي او ایماک دیو ته کار وکړي دولت تر څو دا زموږ د ماشومانو ستونزې حل شي او د درس سره مینه و محبت نور هم زیاد شد. بسیار خوب. آقای اقبال صاحب، شما از طرف نهاد خود تا به حال صدای همین کسایی را که شما جمع کرده بودین دیروز آمد به مقامات رساندین و اونا هم تا به حال پاسخ داده برتان یا خیر؟ البته چې تر هغه کسانو کوم چې مربوط کسان دي د دې تر هغو پورې د ټولو ژبو هغه کسانو چې کوم شکایتونه مشکلاتونه درلود هغه هم رسولي دي. البته که ووایم زموږ دولت فعلا چې دی دې شیانو ته دومره زیات توجه نه کوي. د هغوی زیاته توجه په همدې کې ده چې جنګ وکړه ووله او راکش یې کړه. نور د ماشومانو کوم مشکلاتونه دي، زده کوونکي څه مشکلات لري او کورنیو کې هغه ماشومان ولې د نور هیوادونو په پرتله د افغان ماشومان ولې زیاته درس سره مینه او محبت نه لري، هغې ته یې زیاته توجه نشته ده. البته څو ځله موږ چې دی په دې اړه د مربوطو ادارو پورې منډې کړي ټرنډې مو کړي ورغلي، بس همدا راته وایي چې ستاسو مشکلات موږ واخیسته، البته انشاءالله دې ته رسیدګي کېږي، خو د هغه نه پس بیرته چې د پیل لاندې کېږدي او یو بل په سر یې د پاسه ورته کښېږدي لاندې یې کړي، خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې کم کار نه کوي. که څه هم دولت له نورو اړخونو سره هم په جګړه بوخت دی، پر مثال جنګ جګړې دا هم یو له مهمو اصولو څخه دی. که چېرته جنګ ووسیږي نو زما او ستا ماشوم به هېڅکله هم درس ته ونه شي کولی چې مکتب ته لاړ شي او په ارامه زړه باندې خپل درس ووایي. نه دا هم یو هغه مهم اصل دی، یو مهم موضوع ده چې دولت ورسره په جګړه دی. که دې سوله راشي ارامي راشي نو زه باور یم چې دولت به ټولو برخو ته رسېدنه وکولی شي. اوس د کاله موږ ګورو چې ډېری بودیجه زموږ پر امنیتي ځواکونو پر جنګ و جګړو باندې لګول کېږي. نو د دې نیمایي چې پر درس تعلیم باندې ولګي ټولو قومونو ته هغه په خپله حصه باندې د زموږ وطن نه د بدبختي د جنګونه هم انشاءالله ورکېدلی شي، ځکه چې زموږ او ستاسې که اوس موږ او تاسې د افغانستان وسني حالات وګورو، زیاتره زموږ او ستاسې ځوانان تقریبا که 100% کې درته وایم 40-50% چې دی د تعلیم نه محرومه دي. هغوی چې په کوم کلي او بانډو کې اوسېږي هغوی تعلیم او درس چې نه وي کړی، نو که یو کس ورته راسي د منفي اړخ ته یو څه لږ تبلیغات ورته وکړي هغوی ژر په غولېدلی سي، ځکه چې تعلیم یې نه وي کړی نو هغه انسان مازغه داسې د مړ برق غوندې وي، مازغه یې کار نه کوي، هر چا چې په هر طرف کش که په هماغه لور ځي. نو د دولت نه مدا هیله ده چې دوی باید د تعلیم په برخه کې ډېر زیات کار وکړي، باید زیات امکانات برابر کړي. هغه ولسوالۍ او هغه ولایتونه چې هلته ښوونځی نشته دي او هغوی د درس ویل نه محروم دي، هغوی ته دا مکتوبونه ښوونځی خلاصې کړي، ورته په خپله مورنۍ ژبه درسونه ورکړي، تر څو هغوی دغه منفي اړخ نه راوګرځېږي، د هغوی ذهنیت چې د بدل شي د افغانستان لپاره، خپل وطن لپاره مینه و محبت زیاده شي. میشه پلان های کاری سال آینده تان هم بگوین بر ما کوتاه؟ انشاءالله ولې نه، پر روانه کې مو له خیره پلانونه ډېر زیات دي. البته د پښتو ژبې لپاره چې مو تقریبا د 3-4 کاله ماشاءالله مبارزه کوله تر یو حده پورې چې د ډېر کار ورته شوی دی. د دې نه پس په آینده کې مو پلانونه دي چې د بلوچ قوم، براوي، ایماک او هغه پشهي ورونه کوم هغه قومونه و چې پس پاته دي غواړو چې هغوی ته خپل تر څنګ راولو او د هغوی غږ چې دی تر محصولو ادارو پورې ورسولو. ډېره زیاته مننه، ماشاءالله ډېره مننه چې راغلی او بلنه مو منله. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. اوس هم یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده، دغه وګورئ. له دې نه وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ. تاجالدین سحاق به راځي، د هغوی سره په اداراتو کې به ځینې ستونزو باندې غږېږو. ماری کوری زاده 7 نوامبر 186 فیزیکدان و شیمیاییدان لهستانی فرانسوی بود. وی در 7 نوامبر 1867 در ورشو پایتخت لهستان متولد شد. در سال 1893 لیسانس خود را در رشته فیزیک دریافت کرد و تنها 1 سال بعد در رشته ریاضیات نیز موفق به اخذ لیسانس گردید. ماری نخستین زنی است که برنده جایزه نوبل شد. او همچنین اولین دانشمند و تنها زنی است که 2 بار جایزه علمی نوبل را دریافت کرد و تنها فردی است که 2 جایزه نوبل را در 2 رشته مختلف کسب کرد.
کرده است. او ابتدا این جایزه را در رشته فیزیک در سال 1930 و سپس در رشته کیمیا در 1911 دریافت کرد. موفقیت‌های وی شامل نظریه رادیواکتیو و اصطلاحاتی که خودش ابداع و باب کرد، روش‌هایی برای جداسازی ایزوتوپ و کشف دو عنصر پولونیوم و رادیوم است. قبل از کارهای وی اولین مطالعات پروتوزوئی روی از بین بردن تومورها از طریق ایزوتوپ‌های رادیواکتیو صورت گرفت. وی دو مرکز کوری، یکی در پاریس و دیگری در ورشو را اندازی کرد که امروز از مراکز بزرگ پزشکی هستند، ولی همچنین در جنگ جهانی اول اولین مرکز درمان نظامی رادیو پزشکی را ایجاد کرد. وی اگرچه شهروند فرانسه بود ولی از امضای ماری استفاده می‌کرد و هیچگاه هویت ملی خویش را فراموش نکرد. وی به دخترانش زبان لهستانی یاد داد و آنها را برای بازدید به لهستان می‌برد. همچنین اولین عنصری که کشف کرد را به افتخار لهستان پولونیوم نامید. این بهنود در سال 1934 به خاطر کمخونی پلاستیک که ناشی از پروتوزوی اکس بود درگذشت و این پرتوها را به خاطر تحقیقاتش در مراکز پزشکی نظامی در جنگ جهانی اول دریافت کرده بود. پدر او یک آزاد اندیش و مادرش کاتولیک بود. او پس از 20 سالگی با گذشت مادر به خواهرش کلیسا را ترک کرد. ازدواج او با همسرش یک مراسم کاملا شهروندی و معدنی بود. زمانی که ماری کوری در سال 1895 در انبار چوبی کوچکی که آزمایشگاه او بود شروع به کار کرد، نه او و نه هیچ کس دیگری چیزی درباره عنصر کیمیایی رادیوم نمیدانست و این عنصر هنوز کشف نشده بود. البته یکی از همکاران پژوهشگر پاریسی و فیزیکدان فرانسوی هانری بکر در آن زمان تشخیص داده بود که عنصر کیمیایی اورانیوم پرتوهای اسرارآمیز را از خود می‌افشاند. مادام کوری در 4 جنوری 1943 یعنی در 27 سال بعد از مرگ شوهرش و در سن 66 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان خون درگذشت.